درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو چارسمبالي وزیر خلیفه سراج الدین حقانی ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې بامیان ته لاړ او هلته یې د دغه ولایت چارواکو، قومي مشرانو او ځایي خلکو ته په جوړه شوې غونډه کې وینا وکړه. خلیفه صاحب وویل له پیړیو راهیسې افغانانو ازادي ګټلې او بریالي شوي دي، خو له بریالیتوب سره سره یې د نظام د ټینګښت په برخه کې بشپړه کامیابي نه ده ترلاسه کړې. هغه وویل موږ او تاسې ته د نظام د استحکام ستر او ستونزمن مسؤلیت راترغاړی دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ترکیې هیواد له سفیر جهاد ارګینای چې په افغانستان کې د سفیر په توګه دنده پای ته ورسېده د مخکې لیدو ته ورغی. ښاغلي ارګینای د افغانستان اوسنی وضعیت د ډاډ وړ وباله او د اسلامي امارت څخه یې د ترکیې هیواد سفارت او قونسلګریو د ښه امنیت د تامین له امله ځانګړې مننه وکړه او زیاته یې کړه چې خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي. نوموړي وویل چې نږدې راتلونکي کې استانبول افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو د غونډې کوربه دی. په وینا یې چې موږ هڅه کوو ګډون کوونکي هیوادونه دې ته وهڅوو چې بشري مرستې په پراختیایي مرستو بدلې کړي. د لومړي ځل لپاره د کورنیو چارو وزارت د روږدو په 15 روزنیز او حمایوي مرکز آغوش کې 513 روږدي کسان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو ځانګړي شوي مرکز امید له ښوونیزې او کار زده کولو دورې څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت چارسمبالي وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی میدان وردګ ولایت ته په خپل سفر کې د دغه ولایت له چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره وکتل. خلیفه صاحب د میدان وردګ ولایت ولسونو ته په خطاب کې وویل د ازادۍ په اخیستو کې ستاسې ونډه او اتلولي بېسارې وه او په وینا یې چې د میدان وردګ ولایت ولسونو مبارزه بې تبعیضه او پر اسلامي او ملي مینه او جذبه ولاړه وه. مولوي ضیاءالحق حامد د تخار نوی امنیه قمندان وټاکل شو. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د یاد ولایت ځایي مسؤلینو، قومي مشرانو، خبریالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ښاغلي حامد وویل هیڅ چاته به د راغلي امن د ګډوډۍ اجازه ورنه کړي او په وینا یې چې اوسنی نظام د سولې او یووالي نظام دی او ټول باید په یووالي او د وطن د آبادۍ په جذبه خدمت وکړو. د پلټنې لوی ریاست لسګونه منصوبین له وړتیا لوړونې سیمینار څخه فارغ شول. فارغینو ته په جوړه شوې غونډه کې د یاد ریاست رئیس پاسوال مولوي عتیق الله حقانی په خپلو خبرو کې له فارغو منصوبینو وغوښتل چې خپل کارونه په صادقانه ډول مخته یوسي او اداري پرنسیپونو ته پاملرنه وکړي ترڅو دیني، ملي او وجداني مسؤلیت یې ادا کړی وي. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.